په همدې خاطر زه غواړم ووایم چې د مشاورې په لړ کې د مراجعې په وسیله ارواپوه ته دروغ ویل، د ستونزې نه ویل، پټول، مقاومت کول، کتمان کول، دا د مشاورې پروسه له ننګولو سره مخامخ کړي او جلسه یا مشاوره بې پایلې ختمیږي یا پای مومي. سلامونه دوستانو. یوه پوښتنه چې معمولا مطرح کیږي د ارواپوهانو په منځ کې او د ارواپوهنې یا د ارواپوهانو د جلسو په لړ کې هغه دا ده چې ولې ځینې مراجعین دروغ وایي یا ځینې مراجعین خپلې پوښتنې پټوي، خپلې ستونزې پټوي، خپل اصلي مسایل پټوي یا د مشاور په وړاندې د ارواپوه په وړاندې مقاومت کوي. د دې دلیل څه ده؟ دا خبره او دا موضوع ځکه غواړم وڅېړو چې متاسفانه د مراجعې دروغ د دې لامل ګرځي چې د مشاورې روند پروسه او لړۍ له ننګونو سره مخ سي او موږ متاسفانه د درملنې له دغې لړۍ نه چې په هغه کې دروغ ویل کیږي ډیر بریالي پکې ونه اوسو، ستونزې پکې ولرو او دغه لړۍ دغه پروسه ناکامه کړو. په همدې خاطر زه غواړم ووایم چې د مشاورې په لړ کې د مراجعې په وسیله ارواپوه ته دروغ ویل، د ستونزې نه ویل، پټول، مقاومت کول، کتمان کول، دا د مشاورې پروسه له ننګولو سره مخامخ کوي او جلسه یا مشاوره بې پایلې ختمیږي یا پای مومي. خو اصلي مسله دا ده چې هغه کوم لاملونه دي، هغه کومې پټې انګیزې، هغه کوم دروني تمایلات او لیوالتیاوې دي چې فرد د درملنې په پروسه کې دې ته اړ باسي چې واقعي مسایل، رښتینی مسایل او هغه اصلي مسایل چې د ستونزې لامل سوي، د بدبختۍ جرړې پکې نغښتي دي، هغه څه دي او دا مراجعین ولې دا کار نه کوي. کیدای سي د دې مسلې او د دې ستونزې لاملونه ګڼي، په ګڼو کلتورونو، ټولنو او فرهنګونو کې توپیر وکړي، فرق وکړي. اما هغه څه چې زه په افغانستان کې ورته متوجه سوی یم، هغه څه چې په افغانستان کې د درملنې په خونه کې د مراجعې د دروغ ویلو لامل ګرځي یا مراجعې دروغزن کوي، هغه څه دي؟ هغه کوم دي؟ تر کومه ځایه پورې چې موږ له خپلو مراجعینو سره تجربه لرو، موږ ته ډیر هغه مراجعین دروغ وایي چې بې زړه دي یا خجالت کیږي. هغه مراجع چې د خجالت روحیه لري، خجالت کیږي، بې زړه کیږي، پر نفس ټیټ اعتماد لري، خودکمبینه دي، د حقارت حس لري، دا موږ ته ډیر دروغ وایي. دغه مراجع یوه ډله مراجعین چې معمولا مشاورینو ته او روانشناسانو ته، ارواپوهانو ته د مشاورې په جلسه کې دروغ وایي. دلیل یې دا ده چې په کورنیو کې، په ښوونځي کې، په ژوند کې ترخې تجربې لیدلي. یعنی کله چې مور ته رښتیا ویلي، کله چې پلار ته رښتیا ویلي، کله چې په ښوونځي کې ښوونکي ته رښتیا ویلي، نو ډیر سخت سرکوبه سوي دي، توهین سوي دي، سپک سوي دي او بدې پایلې ورته لرلي دي. اوس چې دغه مراجع د روانشناس یا د ارواپوه په دفتر یا خونه کې ناست ده، غواړي له یوه سایکولوژیست سره خپله مسله مطرح کړي، ستونزه خپله حل کړي، د سره هم ډارېږي او دغه ستونزه او دغه مسله نسي ورته ویلی. اوس دغه ډار او دغه ویره د دې لامل سوی دی چې دی له خپله مسله له ارواپوه سره شریکه نه کړي. یعنې له پایلو ویره، له پایلو ډار
چې دی پخوا تجربه لري او د ده په لاشعور کې ځینې ترخې تجربې حک سوي دي پاتې سوي دي او هغو تجربو دی ده ته بدې پایلې لرلي دي د دغو بدو پایلو لرل د دغو بدو تجربو لرل او د ده په ذهن کې پاتې کېدل نن دی دې ته اړ باسي چې له یو مسلکي کس سره له یو حرفه‌ایي او متخصص سره هم دی په یوه مسلکي پروسه کې دروغ وایي یا هغه حقایق او هغه واقعیتونه ورسره شریک نه کړي چې د یوې مشاورې په لړ کې باید شریک او ګډ سي. یو مورد هم چې د دروغو لامل ګرځي دوستانو د مشاورې په لړ کې د مشاورې په جریان کې هغه انکار ده. یعنی ډیری مراجعین په ډیری قضایاو کې د مشاورې په لړ کې دا چې انکار کوي یو مسله انکاري په خپله په یو شکل د اشکالو دې ته اړویستل کیږي یا خپله ځان اړمن ګڼي چې په جلسه کې یا د مشاورې په پروسه کې دروغ وایي یا حقایق او واقعیتونه په هغه شکل چې دي په هغه شکل بیان او یا له تاسو سره چې ارواپوه یا درملنه یې کوئ شریک یې نه کړي. یو دلیل چې زما په نظر او له هغو مراجعینو سره چې ډیری په ستونزو کې ښکېل وو یا مثلا سوګ یې لاره یا غم یې لاره PTSD یې لرله جنسي تاوتریخوالی یې لرل یا کوم بل تاوتریخوالی فزیکي تاوتریخوالی پې سوی کورنۍ تاوتریخوالی پې سوی ده یا جنسي تیری پې سوی ده دوی هم معمولا په جلسه کې ارواپوه ته د مشاورې په لړ کې دروغ وایي او د دې دلیل دا نه چې دوی دروغجن دي دلیل یې دا چې د هغې پیښې او د هغې ستونزې بیا تکرارول دی ځوروي یعنی دی هغه پیښه په هغه شکل بیا بیانول دی ځوروي دی خوږوي دی ناراحته کوي ده ته بیا هغه تجربه هغه پیښه هغه ستونزه هغه اختطاف هغه تروریستي پیښه هغه کورنۍ تاوتریخوالی هغه جنسي تیری ده ته بیا تکراري او دی په همغه شکل چې یو په واقعي ډول ورسره مخ سوی و اوس چې کله دی د هغې ستونزې قصه کوي دی بیا له هغې مسلې سره مخامخ کیږي او دی مجبوره کیږي چې د درملنې په لړ کې دروغ وایي. خو دغو مراجعینو ته زه یو وړاندیز لرم چې دا مسله په هر صورت که په لومړۍ جلسه دویمه جلسه کې نه وایه درېیمه څلورمه کې ووایي که دردمن کیږئ هم ویې وایي ځکه چې هغه دردمن کېدل کیدای سي تاسو ته دا مسله لږ حل کړي کیدای سي تاسو لږ ورسره عادي کړي کیدای سي حساسیت لږ تر لږه کم سي. نو بنان دغه تجربه چې زه لرم له دغو مراجعینو سره چې پیښو سره مخامخ سوي دي په دغو مراجعینو کې بیا د دروغ دغه لامل او دغه دلیل یعنی د دغو دلایلو په اساس له بده مرغه مونږ ته دروغ وایي او واقعي مسایل نه راسره شریکوي یعنی په یو ډول خپل مسایل پټوي او په جلسه کې مقاومت کوي او مونږ او د مشاورې لړ یا لړۍ یا پروسه له ننګونو سره مخامخ کوي او موږ په یو ډول په دغه درملنه کې ناکامه کیږو یا له درملنې نه سمه پایله او نتیجه نسو اخیستی. یو بل دلیل هم چې زه فکر کوم چې یو بل دلیل چې زه فکر کوم د مشاورې په لړ کې د مشاورې په جریان کې د دروغو لامل ګرځي هغه د ارواپوه د نظر او پام جلبول دي. ځینې چې په مرزي یا باردرلاین اختلال اخته دي یا ځینې چې ژور خفګان اخته دي ځینې چې وابسته دي ځینې چې په ژور خفګان کې مانیک حالت لري یا ځینې چې بایپولر حالت لري دو قطبي حالت لري او ځینې نور چې نور شخصیتي ګډوډۍ لري لکه نرسیزم ګډوډي
یا پارانایت ګډوډي یا نمایشي شخصیت لري، هغوی بیا په دې خاطر چې ستاسو پام را جلب کړي، ستاسو توجه را جلب کړي، تاسو ځان ته در جلب کړي او تاسو د ځان ډیر مهمه څرګند کړي یا مهمه وښیي، نو بیا دوی مجبوره کیږي چې په جلسه کې چې یوه تخصصي او مسلکي پړاو ده یا لړۍ ده، په دغسو پړاوونو او مرحلو کې تاسو ته د ستاسو مراجع په جلسه کې مشاور ته روانشناس ته ارواپوه ته دروغ وایي. یعنې دغه دلایل او انګیزې ډیر ځله په جلسه کې د مشاورې په لړ کې د دروغو لامل ګرځي او دغه دروغ د مشاورې د ګډوډۍ او د ستونزمن کېدو لامل ګرځي چې موږ باید پام ورته وکړو. دروغ ویل د ستونزې پټول له واقعیتونو نه سرغړوی یا سترګې په پټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستونزه د ارواپوه په دفتر کې یا له ارواپوه سره په جلسه کې حل نسی. نو زه هیله کوم چې یو خو دروغ خپله بد کار ده، دویم دا چې تاسو د نتیجې له ناکامۍ سره مخامخ کوئ، معمولا هڅه وکئ، تلاش وکئ چې ارواپوه ته دروغ مه وایئ، د ستونزو په بیان کې مقاومت مه کوئ، ځینې مسایل پټوئ مه، او ارواپوه ته هم داسې خیال مه کوئ چې ګڼې بزرګ ده او له هوا به د تاسو ستونزې درک کړي، او یا به له وړو مسایلو نه چې تاسې حاشیي له ارواپوه سره شریکوئ د هغو په اساس به ستاسو ټوله مسله حل کړي او مورد به هم حل سي. په دې باور مه اوسئ، په دې فکر مه اوسئ دا پروسه او دا مشاوره ناقصه ده، او که غواړئ چې ستونزه مو دقیقه حل سي خپل ارواپوه ته باید الف تر یا ټول هغه مسایل چې واقع سوي ووایئ او ستونزه حل کړئ.